یا نو غانا زه د کم ځای نه ویم جي مړه یا زره چرته دی راوستي سړي بیا سړي زړه چې کوم دی مات شي لکه تاسو سندره خپل مو ماته زه خپل خو مو نه ده ماته یاره په دې او سبا خبره ونه کړه په دې حالت کې موږ غانا ویلو شو ګور سپین کارت مې مات دی بلاک مې ډوکی مات کی ته غانا زه ما ټول زور شاته ملاته زیل د خپې ته څنګه غانا وې مېرا عجیب سړی او خدایا خو بس دلته کې را خوشي وي انټرویو راکا ما کې نیولې وي ها ځان ته بس هوست وي په ما باندې څه چې کوم دی لکه سنډا خپې خو پوه شو زه هغه سم نظر اتلم او دلته کې چې کوم دی تاسو سره مرکه خو دا نه چې لکه موږ فنکارانو په ژوند باندې موږ هم خبر کیږو چې هغې ته ستونزې هغې ته مسلې راځي که نه په دغه وجه باندې کله په ما باندې څه چې کوم دی دغه خپې خو وجه ده شکر بس موږ په دې حالت کې دا لټې هغه سر نه چې کوم دی نه راغلم زه ډېره بار راغلم پوه شو چې موږ یې تاسو ته کومې ستونزې دي هغه چې کوم دی هغه ولسته وښایي یاره که راشه مړه دا وباسه یا دا څه کوي یا الله دا څه کوي مړه یا دا داسې دي کې باید راشه نه په دې عجیبه سړی دی دې خپې ته مې وګورم لا ته مې وګورم اوس هسپتال نه راغلی یم راشه شابه دلته دا وباسه میډم پلیز تاسو یاره تاسو رالېږلي دي ما ته وایده تاسو څه کوئ یار مړه یاره تاسو دلته کې دې لپاره راغلم دې لپاره یار سړی راولې تاسو یا اوس په خپل لاس وکړه یار چې خبره کام کوي کنه یار په مرکه کې ولر سره راځي کنه یار تو شاعر یم ته چې کوم دې ته شعر نه وتا نه بدل شعر ته پوښتنه کوم یار ورسته چې په دې حالت کې زه غانا ویلی شم زه کې ناستې دې نشم لاوې ټول چې کوم دې پکې څه راډونه لیکلي دي تاسو پوره احساس دې نه سره دې خبرې احساس دې هم نه سره دې پیل خلوای سه خیر تاسو مهرباني وکړئ داسې سوالات پدې میډم مکوي هغه ته چې کوم دې نه ګوره لکه تکلیف دې یا مرکه د ضرورت څه شو یار چې دا ته پوښتنه کوم میډم دین تاسو د پاره وخت واسطه راغلي دي زه منم خو په دې حالت کې څه غانا ویلی شم ته په خپل سوچ وکړه بس تاسو خیر زه لږ تاسو کې لږ اوکې تاسو چې تینه وایي څه به تاسو کې نه اوس هغه ګوره تاسو مې کې نو په خو دا تاسو دې خو رااله مې مهرباني کې تاسو څه کوي اخو وان ګوري ټول ګوره یې بسوي څه سوچ پکې تاسو مهرباني کې میډم تاسو هم لږ تاسو ورچې وایي تاسو لږ کې تاسو کې نه مهرباني کې تاسو صحیح طریقې سره خیر مزونه نو سوالونه نشته چې تاسو دا کوي یار دا وګوره دا دروغ دا ته خې دې ملاک دا وګوره راډو لګیږي خپل میلاد څه شو هغه خای خپل میلاد ماته دا ټول زور دې ځکه ناستې دې نشي خیر بس یو دا وخت مونږ وځي د موږ دا وخت کې مدي شي ګوره دا تاسو لمونږ راغلیو چې تاسو نو صورو خبرې تاسو سره تاسو د جون په حواله سره تاسو د فن په حواله سره موږ راغلیو دې تاسو د دې لپاره چې دا تاسو خدمات دي یا مهرباني وکړه پلیز دا وایي ته ډېر صبر نه کوي کار داسې دی چې مطلب دا ته ګوره اورې ډېرې خبرې وکړه کې دا خبره نشته چې ته اوس مطلب دا زه نه راپاس او ته میډم زموږ لپاره محترمه ده چې راځي اوس ته نو ته میډم داسې خبره تاسو لپاره موږ احترام لرو وایي خیر پلیز تاسو دا وایي تاسو د میډم سره خیر دې نه پاس په سړی څه پروګرام خیر میډم تاسو لږه دا وګورئ پلیز خبره تاسو خپل ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی کله مې پیرزو شي په غمونو پېښوله چا که د لندن د ښار د حسن کیسه کړې ده ستا تصویر مې غلی شالي سینه کې خندېدلی دی چا که د پیرس مازدیګري سندرې کړي دي ستا صدر زما په زړه بلا راولېدلی دی چا هم که ماڼۍ د واشنګټن په خوند ستایلي دي زه ستا د دلربا کیسهخانۍ غېږ کې اخیستی یم چا که د دهلي د ماښامونو ذکر کړی دی زه ستا ماښامونو په کوڅه کوڅه کې لوستی یم ما ته خو دی ګرد هم د سپرلي د رنګه ښکلی دی کله مې پیرزو شي په غمونو پېښوله السلام علیکم ګرانو قدردانو ملګرو د پروګرام مرکه سره زه یم واحد یوسفزی هیله کوم چې ټول ملګري روغ جوړ یې خوشحاله او سوکاله یې د پېښور دغه شعرونه د احمدشاه سایل صاحب دی دا مې ځکه وویل چې نن ناست یم په پېښور کې موږ تاسو ګرانو ملګرو همیشه د فنکارانو چې کوم دی روز تاسو مخې ته کینو
د هغې په ژوند او فن باندې خبرې کوي. مونږ تېرو ورځو کې د شکیب افغان او د حمید خان راسره د نورو ملګرو سره مونږ مرکې کړي دي او هغه تاسو چې کوم دی د هغې نه محظوظ شوي هم یې. اصل خبره دا ده، ما نه خبرې ډېرېږي خو زه یوه خبره کوم او بیا د دغه مېلمنې تر څنګ راځم د هغې سره خبرې کوم. اصل خبره دا ده، زموږ فنکاران که ورونه دي که خویندې، بیا خصوصا خویندې د کیمرې مخې ته ډېر خاندي، ډېر خوشحالي دي. په دغه کیمرې په شا باندې چې کوم عوامل، کوم ستونزې دي، کوم ستر ژوند دی، کوم تلخ ژوند دی، هغه زما په خیال چې د دغه خلکو نه ډېر کم خلک دي چې هغه دې وپوښتي. او بیا دغه فنکاران چې کوم دي نو ډېر کم فنکاران دي چې هغه خپل مینهوال خفه کړي او هغه کیسه وکړي. ډېر خلک نه کوي دغه کیسه. نو زمونږ یا که موږ د ریکارډینګ خبره کوو، دا ریکارډینګ چې کوم دی دا ځان له یو لوی عوامل او ستونزې لري، کړاوونه لري. یو ځای ته تګ، بیا هلته کې ناست فنکار نه وخت اخیستل، دا ځان له چې کوم دی د کړاو سره تړلې خبرې دي. بهرحال دغه خبرې خو به کوو، خو مونږ وایو چې مرکه مختصره هم وشي او جامع هم وي. راځم د سیده خان سره خبرې اترې کوو. سیده خان معمول په خپل پروګرام ښکلا ټي وي کې او بیا په پروګرام مرکه کې درته هرکلي او ستړي مه شي وایم چې په دومره مشیني دور کې تاسو موږ له وخت راکړ. ثانک یو، مننه ستاسو د راتلو. ډېرې شکریې چې تاسو راغلئ، وخت مو ویسته هغوی سره مرکه. ډېرې شکریې تاسو. د مرکې د نورو خبرو نه وړاندې خو اول راته دا ووایئ، په دغه سکرین باندې به ستاسو دغه خپله سټرکچر دي، دغه به مینوالو ته ښکاري. اول راته د دې کیسه وکړئ دا څه وجه ده، ځکه چې که زه دا تپوس ونه کړم نو زما مینوال به بیا ستاسو مینوال چې کوم دي نو هغه بیا ماته وایي چې خامخا دا څه وجه ده. زه زما خپل آفس دی واوا سټوډیو پروډکشن. نو هغه دا هغې دپاره ما جوړ کړی دی چې لکه پېښور کې دا څومره شادیوالې دي نو هغې دپاره موږ لیډیز کیمرمین لیږو، کیمرې هم لیږو، ډرون هم لیږو، او بعض ټایم کې سندرغاړي چې هغې غواړي هغه هم ورته موږ لیږو. نو دغه ټایم کې زه آفس ته به راوختلم او آفس کې چې کوم دی نو بجلي هم لاړله او هغه ځای لوند هم و. نو بس هغه ځای نه زه په وړو نه راوښوېدلم. چې راوښوېدلم نو یو په وړو کې ما ځان راټینګ نه کړلی شو، یو چت نه دوه چت نه، لکه چې داسې راپرېوتم بیا ورپسې داسې لاړم. هغه د مربلو کاڼي وو که نه، دا چې کوم پوړې جوړې وي، نو بس په هغې کې ما ځان بچ نه کړلی شو. بس لاندې راپرېوتم، خپه مې ماته وه، ملا کې چې کوم دی سپین کارډ هم مات دی، ملا کې هم اپریشن شوی دی، خوا کې هم اپریشن شوی دی. سیده خان پیدایش هم چېرته کې شوی دی او دا راته ووایي چې چېرته کې هم چې کوم دی زده کړې مو کړي؟ زه خو نظامپور کهي ورته وایي، هغه سیمټ فیکټري هغه ځای یم، هلته پیدا شوې یم او اوس په حیات آباد پېښور کې اوسېږو. موږ ډېر ټایم بس دلته تېر کړو. هغه ټایم حیات آباد کې پنځه شپږ کورونه وو چې موږ دلته راغلي. هغې نه پس بیا زه پلار سره زه لاړم، ما ورته چېرې زه ټي وي کې کار کول غواړم. زه دلته پلار سره ما په بنګلو کې د بجلۍ کارونه کول که نه، نو هغه ویل که ته زما زوی زما نوم نه یې، نو بس هغه به چې راتله زه به د هغه سره راتللم دلته. بیا هغه زه پي ټي وي ته بوتلم، هلته د ستوري پروګرام و چې هغې کې نجیب حفیظ هم هلته نه انټري کړې ده، هغه هم راغلې ده او زه هم هلته نه ما 91 92 داسې خبره ده. نو داسې 25 سال څخه داسې کېږي چې زه ما ټي وي کې کار کوم. نه پس بیا زه سینګینګ ته هم رالم، ډایرکشن ته هم رالم، ایز ا پروډیوسر هم یم، کیمرامین هم، ایډیټینګ هم پخپله کوم. دا نو دغه سینګرې سندرغاړي حوالې سره د هنر حوالې سره یا د اداکارۍ حوالې سره خبره کوو، دا راته ووایي چې د بجلۍ کار هم زده کوو. نو خلک وایي چې د خدای په کارونو د بجلۍ په تارونو کې به ګوتې نه وهئ. دا مشوره چا درکړې وه؟ دا هغه زما والد صاحب دی، نو هغوی به بجلۍ کار کول، په بنګلو کې به یې کار کول که نه، ټیکې به یې اخیستې. بس زما هم خواهش و چې زه لاړ شم بهر څه کار ما وکړم، پلار سره لاړ شم. لکه سبا انسان دی که نه،
والد چې بیمار شي نو زموږ په فیسبوک کې زموږ یو څوک منډه تړه کوي هغه بار چې سړی وګرځي نو میچور شي کنه کور کې سړی نه میچور کېږي نو دې لپاره به تلم صحیح صحیح ورونه خویندې سوی او والد صاحب مې ژوندی دی او چې والد صاحب هم ژوندی دی مور مې ژوندی دی ورونه مې درې دي او خویندې مې څلور دي سره ستاسو څلور او سره زما سره ستاسو څلور ښه دا راته ووایه چې پاکستان ټلویزیون ته لاړی زیات خلک داسې چې هغه لومړی سټپ چې کوم دی نو هغه ریډیو دی که بیا د هغې نه پس ټلویزیون ته راځي تاسو لومړی چې کوم دی ټلویزیون ته لاړئ زه پهله ټلویزیون ریډیو کې هم څه کار کړی دی یا څه ډرامه وغیره یا څه داسې تیټر وغیره نه روډو کې ما کار نه دی کړی روډو کې بس موږ دلته کې حال کې شوګانې کړي دي ریډیو پاکستان کې صحیح مطلب سرکاري چې کومې شوګانې پرایویټ چې کومې شوګانې موږ کړي دي نشترحال کې چې کوم شوګانې هغه موږ کړي کار مو پکې ډېر زیات کړی موږ وړي وړي نازي اقبال به هم راته د پلار څخه په سایکل باندې دغه وخت مطلب موږ فنکاران دي سینیر کلاس 91 92 نه تاسو سټارټ اغوستی دی د خپل فن دا مو اداکاري مو کړې وه یا سینګینګ پکې لومړی راغلی دی نه هغه ټایم کې بس موږ ماشومان پروګرام ته به راتللو هغې نه پس بیا چې کوم دی نو موږ ډرامو ته راغلو لومړی ډرامه یاد ده چې کومه شپول سینګر تلاشي ډرامې 200 ډرامې موږ کړي د دغه نه علاوه پی ټي وي نه علاوه بل چا هم کار کړی دی وی ټي خیبر شو یا مشرق ټي وي یا بل کوم او چې موږ چې څومره ټلویزیون دي دلته که نه سرکاري او پرایویټ ای وي ټي خیبر سی ډي نشترحال جیو ډېر ټلویزیون څومره دي دلته هغې څه موږ کارونه ډېر کړي دي څومره سرکاري ادارې دي دلته بار یوټیوب شلو فیسبوک شلو صحیح نن سبا خلک ټیک ټاک نن سبا ډېر چې دي یوټیوب باندې هر سړی خپل ډرامې جوړوي هغې باندې هم کار وکړو لږ اوس خو د کار ووتو ځکه چې اوس په دې بل کار واوړي دي الله دې خیر وکړي سینګینګ ته کله راغلي سینګینګ ته خو زما اوس داسې دا مشوره چا درکړې واته کاله کېږي چې سینګینګ ته راغلی دا مشوره چا درکړې وه که نه هسې چې لکه کوم اداکار وي نو هغه چې کوم دی خامخا د هنر دغه بصیري ښایي ځای په ځای باندې که نه چې کوم اداکاران دي نو هغې چې کوم دی په سندرو ویلو باندې هم هڅه کړې دغه هغه خلکو ته هم کتلي نه جي زما خپل خواهش دا و چې زه سینګره هم شم او مثلا جوړ کړو خپل ګانې وانې هم کړو سټوډیو د په خپل سټوډیو کې آډیو هم جوړو ویډیو هم جوړو او بس لګي خپل ټکټ کړو زما لکه دومره خواهش په ټلویزیون کې راتلو که نه چې مې دا بل سړی په ټلویزیون کې کار کوي صرف چې د ټي وي د دننه شم دا وباسم او زه ودرېږم زه کار وکړم نو زما ډېر زیات خواهش و ډېر زیات شوق ایز ا ډرامه اکټر ایز ا سینګینګ سره بې انتها لکه بس کوم سړي به چې کار کولو که نه زموږ د ډرامو والا مې مړ تللی که دا ټي وي دا ترې وباسم زه په خپله ودرېږم دا کار دومره خواهش و تاسو ډېر دلچسپي مو دلچسپي وه د شوق ډېر زیات او د شوق څه قیمت نشته شوق قیمت نه ځکه چې مخکې وګوره پاکستان ټلویزیون لکه زه شاک شوم که نه چې لکه پاکستان ټلویزیون ته خلکو ځوانۍ زړې کړي دي او په دغه ګیټ باندې دننه نه دي پرېښودي ریسپشن هم چا نه دي پرېښودي که نه نو څه ذریعه وه داسې چې تاسو لکه ټي وي ته لاړئ یاره داسې مونږ چې کله ټي وي ته تلو جان پېچان پکې نه وي 2 درې ورځې مونږ په ګیټ باندې ناست وو او بیا به چې هغې ووایي چې راشي نو مونږ به دننه لاړو مونږ لکه بس ډېر سټرګل کړی دی او نن سبا خو ډېر ایزي خلک دي کار مارو کې بس ډرامه هم جوړ شو هغه ټیم کې چې مونږ به ګانا ریکارډ کوله که نه زموږ دا سندرغاړي چې کومې دي ټیپ کیسټ به یې په هغې کې کېښودله دباو به یې په هغې باندې ګانا ریکارډ کړو ډېر مشکل کار ډېر سخت کار اوس خو چې کوم دی نو ډېر او واقعي ډېر ګران کار مینوال وو ځکه ټیک به ډېر ینګسټر به هم مونږ ګوري نوي ټول خلک به مونږ ګوري خو مخکې چې کوم ریکارډینګ و نو که هغې کې په هفتو به د هغې لپاره چې کوم دی ریاضت کېده ریاض به کېده ریاضلې به کېدې او بیا به چې کوم دی یو کیسټ به په یو ساه باندې په یو دمه کې به هغه ریکارډ کېده اوس خو داسې وي چې یو ټکی یو لفظ هم ریکارډ کېږي هغه چې بیا میکس کېږي که نه نو دغه چې مخکې صورتحال چې وو لکه وحیدګل استاد دي به داستانونه به وي لوی داستانونه به وي یا جلیل شبنم استاد قابل قدر د زموږ لپاره هغې به چې کوم دی یا نور خلک وو نو یا اوس ډېر زر او ډېر په اسانه باندې کېږي
ښه ګرانو قدرمندو ملګرو نو کله چې داسې ده چې د هنر ذکر کېږي د سندرې ذکر کېږي د ډرامې ذکر کېږي نو لازمي خبره ده ګران مینوال به دا وایي چې سیدال خان چې کوم دی نو هغې نه څه اورېدل هم غواړي او داسې چې اداکارۍ څه بصري هم چې کوم دی نو هغه موږ ته وړاندې کړي نو میډم څنګه څه داسې څه سندره څه زمزمه کې دا ته څه وایي زه په کوم حالات کې خو مې ماته ته ماته وایي چې دغه ګانه ووایه ډېر عجیبه سړی بس مایکونه دي په خلکو پسې ګرځوي لکه ولا مایکونه منډې یا الله توبه نو زما خو دا مقصد نه دی که نه خامخا چې لکه تاسو سندره کوئ خامخا او مینوال بغیر مینوال چې کوم دی بغیر سندرې چاته څه پته لګي چې یاره دغه ټوله دنیا ته پته لګي یوټیوب کې ملک ډایرکټ اوس باندې مرکې کې به دا پته نه لګي دا چې باندې مرکه کې تاسو خپل دا پته لګي دا خو پته لګي دا خو مې یا نو ګانا زه د کم دی نه ویم جی مړه یا زره چرته دی راوستي سړي یا سړي زړه چې کوم دی مات شي لکه تاسو سندره خپل مو ماته خپل خو مونږ نه راوړل یاره په دې او سبا خبره ونه په دې حالات کې ګانا ویل شو بس پین کارت مې مات کړی بلاک مې ډوکی مات کړی ته غانو زه ما ټول زور شاته ملام ته زیر د خپل ته څنګه غانو مې میرا عجیب سړی او خدایا خو بس دلته کې را خوشي وي انټرویو راکا ما کې نیولې وي ها ځان ته بس هوست وي په ما باندې څه چې کوم دی لکه سنډا خپل خو پوه شو دا هغه سر نظر اتلم او دلته کې چې کوم دی تاسو سره مرکه خو دا نه چې لکه موږ فنکارانو په ژوند باندې موږ هم خبر کیږو چې هغې ته ستونزې هغې ته مسلې راځي که نه په دغه وجه باندې که په ما باندې څه چې کوم دی دغه پېښې وجه زه شکر باسه موږ په دې حالت کې دا هغه سر نه چې کوم دی زه رالم زه ډېره بار رالم پوه شو چې یاره مو ویل یاره ستاسو دا کومې ستونزې دي هغه چې کوم دی هغه ولس ته وښایي لکه راشه مړه دا وباسه یار دا څه کوي الله دا ولس څه کوي مړه یا دا داسې دي میډم پلیز تاسو ګوره یار دا تاسو څومره لېږلي دي ماته وایره دا تاسو څه کوئ یار مړه یاره تاسو دلته کې دي دې لپاره راغلم دې لپاره یار څنګه راولې تاسو یا اوسره په خپل لاس وکړه یار چې خبره کام کوي کنه یار ته په مرکه کې ولر سره راځي کنه یار میډم تو شاعر یم ته چې کوم دي ته شعر نه وتا نه بدل شعر ته پوښتنه کوم یار ګوره سچي په دې حالت کې زه غاڼه ویل شم زه کې ناشې دې نشم لاوي ټول چې کوم دې پکې سره راډونه لیکلي دي تاسو پوره احساس دې نه سره دې خبرې احساس دې هم نه احساس دې پیل خلوای سه خیر دې تاسو مهرباني وکړئ داسې سوالات پدې میډم مکوي هغه ته چې کوم دې نه ګوره لکه تکلیف دې یا مرکه د ضرورت څه شو یار چې دا ته پوښتنه کوم میډم دین تاسو د پاره وخت واسطه دې راغلي دې زه منم خو په دې حالت کې څه غاڼه ویل شم ته په خپل سوچ وکړه میډم بس تاسو خیر زه برداشت وکړئ اوکې زه نه کوم تاسو چې تینه وای څه به تاسو کینه اوس اخو ګوره دا باندې تاسو مې کې نو په خو دا تاسو دې خواراله مې مهرباني کې تاسو څه کوي اخو وام ګوري ټول ګورای به سوي څه سوچ پکې تاسو مهرباني کې میډم تاسو موږ له تاسو ورچې وای تاسو لګو کې تاسو کینه مهرباني کې تاسو صحیح طریقې سره خیر مزونه نو سوالونه نشته چې تاسو دا کوي یار دا وګوره دا دروغ دا ته خې دې بلاک وی دا ورته راډو لګیدلی خپل میراث څه شو هغه خای خو میراث ماته ده ټول زور دې کې ناس دې نشي خیر بس یو دا وخت مونږ وځي دا وخت کې مدي شي ګوره دا تاسو لمون راغلیو چې تاسو نو سوورو خبرې تاسو سره تاسو د جون پاوالي سره تاسو د فن پاوالي سره مونږ راغلیو دې تاسو د دې لپاره چې دا تاسو خدمات دي یا مهرباني وکړه پلیز دا وایره ته ډېر صبر نه کوي ساده داسې دی چې مطلب دا ته ګوره اورې ډېرې خبرې وکړه کې دا خبره نشته چې ته اوس مطلب دا زه غین راپاسې ورته اخلي میډم زموږ لپاره محترمه ده چې راځي اوس ته نو یو کړی میډم داسې خبره نشته تاسو لپاره موږ احترام لرو او باید خیر پلیز تاسو دا غواړئ تاسو د میډم سره خیر دې نه پس په سړی څه پروګرام خیر میډم تاسو لګو دا هو پلیز خبره ګرانو مینوال یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او سلمو شو وایم ما زما خو بیخي چې کوم دی مرکې ته موډ هم نه خو بس بهرحال داسې ده چې ډېر ستړی م کړی ده او ملګري یې سره چې کوم دی هغه ریکارډینګ یې بند کړ هغې نه پس چې کوم دی ډېر زیات تغیرات نو اصل کې داسې ده چې لکه څنګه ما په شروع کې خبره وکړله چې یاره دا مرکې داسې په اسانه باندې نه کېږي ستړی غواړي یو ځای ته تګ غواړي بیا هغې سره ناسته غواړي ټایم اخیستل غواړي بیا پکې داسې قسمه خبرې هم
ترمنځ راشي انسان هغه زړه مات شي. بهرحال بل یو خبره زما په ذهن کې چې کوم دي د وختي داسې ګردش کوي یو زه زما دا خوښ شي چې زه د هر فنکار نه زه دغه تپوس وکړم زموږ بچی به هم موږ ګوري ینګسټر دي زموږ چې کوم دي خویندې دي هغه به دي فیلډ ته شوبز ته به راتلل غواړي خو څنګه چې د لاس ګوتې یو شان نه دي دا شیان چې کوم دي په هره محکمه کې په هر مد کې چې کوم دي قسم قسم خلک موجود دي داسې شرمخان پکې هم موجود دي چې هغې د هغې د وجې چې کوم دی دغه بچی یا دغه خویندې چې دي نو هغه دې فیلډ ته چې کوم دی راتلی نه شي په قسم قسم حوالې باندې چې کوم دی هغې بلیک میل کېږي په قسم قسم حوالو باندې چې کوم دی موقع ورکولې کېږي خو د هغې نه ډیمانډونه کېږي غلط غلط ډیمانډونه کېږي دې حوالې سره څه ویل غواړئ آیا دا څه چې مونږ اورېدلي دي یا څه چې مونږ محسوس کړي دي یا خلک وایي څومره پورې رښتیا دي یاره دې خبر خو تا ښکلی سوال دی وکړو که نه او زه تا ته یو خبره کوم دا هر څه چې کوم دی که نه دا د انسان سره خپله تړلي دي زه به په هر محفل کې کښېنم زه به د یو سړي به شراب څکي د هغه سره به زه ناست یم یو سړی به غلطي د هغه سره به ناست یم هغه به ما ته وایي چې دا کار وکړه ولې څه دا کار کوم سر سترګې دماغ الله راکړي دي نو لکه ته چې ټیکې که نه هر څه ټیک د هر ماحول ستا پورې ډیپینډ کوي چې زه په هر محفل کې کښېنم هر سړی وایي دا کار وکړه دا وکړه زه خو دغه نه منم زه به د خپل زړه منم چې زه ټیک یم هر څه ټیک دي او زه خو دا چې کوم مونږ نوي ملګري راځي مونږ هغې ته موسټ ویلکم وایو زما خپله سټوډیو ده او هلته راتلی هم شي مونږ هغې ته مطلب هرکلی وایو چې راشي دا ښه فیلډ دی او ښه بد په هر ځای کې دی که چېرته کې دغه ته ځي دوکاندار ته ځي هلته هم ښه بد شته دی که ډاکټران ګوري هلته هم ښه بد شته دی چېرته بس ډریور ګوري هلته هم ښه بد شته دی خو چې زه ټیک یم هر څه ټیک دي بله ما دا هم اورېدلي که نه چې لکه دا بهر ملک ته چې کوم دی زموږ د جینکې هنرمندانې دي شوګانو له ځي نو وایي چې دا شومن چې کوم دی یو څیز دی پوه شو په شا باندې چې کوم دی عوامل بل څه دي نه بالکل غلطه زه په خپله قطر ته تللې یم داسې هېڅ خبره هم نشته دي صحیح لکه تاسو وایئ چې کوم خلک روغ دي نو هغه هر ځای کې روغ هر ځای کې روغ دي زه ټیک یم هر ځای کې به ټیک یم زه چې خرابه یم هر ځای کې به خرابه یم دا ما ته وایي انسان په خپل بل چاته سیدنا خان داسې دغه شوی چې کوم لږ کومو شرمخانو ما ذکر وکړو نو په ژوند کې تاسو د فن سره ریلیټډ یې د فن سره تعلق لري د سندرې سره هم او د اداکارۍ سره هم داسې قسم شرمخان خلک چې کوم دي تاسو مخې ته راغلي دي چې تاسو یې په دې فن باندې ستومانه کړي جی بالکل ولې نشته دی زما یو کولیګس ده او سندرغاړی هم ده اکټر هم ده بشرا کول ده داسې یو کس و چې هغې ته وي ته به په کور ناست یې که د کور نه بهر ووتې نو زه به تا ولمه نو بیا چې هغه مونږ ته کال وکړو مونږ یو خپل تنظیم هم دی زه د هغې چیرپرسن هم یم خاص طور زنانه چې څه مسلې وي الله یې حل کوي بیا مونږ حل کوو او بیا چې څه مړې تړي تاړه تحصیل وکیل کچرې دا ټول ورته مونږ کوو بیا هغه سړی مونږ راوغوښتو مونږ کېنولو دفتر کې او بیا هغوی ټول میډیا ورته څومره کیمرامین دي ټول پروډیوسران ته دا به کار نه کوي مونږ ورته ولې به نه کوي راشه دومره تکړه دی په نکاح یې کړه دومره تکړه سړی راشه په نکاح یې کړه چې دا خبره ختمه شي وینه زه داسې ښځې نکاح کوم نه بېچاره کې بس بالکل نن نه پس که تا دې ته څه دمکي ورکړه یا څه خبرې دې وکړه نو مونږ به تا سره قانوني لاره اختیار کړو نو د هغې نه پس هغې ته تنګول منګول لرې کړي او اوس هم چې کوم دی نو هغه چېرته زموږ څه کار ماري ورته کالم کوو مونږ ته هم راځي لکه د بچو غوندې په حساب کې ورته ګورو د سی ډي دور و د پی ټي وي ورسره هم و سی ډي دور داسې راغلی چې یو نوی انقلاب یې چې کوم دی په شوبز کې په دغه فن په دنیا کې راوسته په هغې کې خلکو ځان ځانله چې کوم دی پراجکټ یې هم کولو کې اشترامات چې کوم دی ډېر زیات ودان شول هغې سره پی ټي وي کې چې کوم خلک پاتې شوي وو ایز اکټر هغې چې کوم دی ایز پروډیوسر ایز ډایرکټر هم چې کوم دی خپلې ډرامې جوړې کړلې اسماعیل شاهد چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی یو ډېر معتبره نامه ده دغه شان چې کوم دی طارق جمال صاحب دي پکې هغې پکې ډرامې جوړې کړې لمزي مجاهد دي پکې راغله نو زه دا وایم چې نن سبا چې موږ دې فن ته ګورو او پرون موږ ګورو ډېر لوی ګیپ پکې راغلی دی هغه شان خوند هغه شان رنګیني هغه شان خوشحالي هغه شان خوند نشته دا ولې او دا وخت داسې دی که نه زه یم چې ځان ځاني ده هر سړی وي چې بس پیسې راټولوم او وروړم مخامخ کور کې به خوشحالي وي
دلته به خفګان وي هغه به دا احساس نه کوي چې یاره په دې کور کې مړی شوی دی چې زه د هغه ډول تماشې بندې کړم نو هر ځای کې چې ته ګورې ځان ځاني ده اوس که زه درته خپله خبره وکړم زه دا د هسپتال ته لاړم ما زموږ څه تپوس کولو والي نشته دی ځان ځاني ده بلکل بیخي دا خلک بلکل بدل دي نن سبا نه د روډ په کار راځي نه د دا نور خلک په کار راځي چې په خپل منډه تلونه وکړي په خپل یو کار ونه کړي نو بس بیخي ځان ځاني ده کوم تاسو باندې حادثه تېره شوله دې حوالې سره چې کوم دی دا کلچر هم تاسو د کلچر ډپارټمنټ هم تاسو لرئ چې پېښور کې راځي دی یا چې کوم دی نور داسې معتبر خلک چې هغوی چېرته په سټیج باندې مایک ته مخامخ شي یا کیمرې ته مخامخ شي یا ډایز ته ودرېږي نو هغوی وایي چې موږ فنکارانو له دا کوو دا کوو څوک چا تپوس کړی دی یاره یو سفر خو نه ته وایم چې هم څه نه دي کړي یو وسیمه ده چې هغه دلته کې یو مردان دی یو ټیم راغلی و هغوی موږ ته یو 30,000 روپۍ راکړي هغې هم ډېره شکریه ادا کوم کشش یو ټیم دی که نه چې هغه د ډاکټرانو خپلو کې مطلب یو چنده راټوله کړي بیا عادي فنکارانو لپاره هغه راوړي هغې ما 30,000 روپۍ هسپتال کې راکړی وي ډاکټر نیاز زموږ ډراما اکټر دی هغه ما ته 10 روپۍ رالیکلې وي دې نه علاوه څه پر نور چا تپوس هم نه دی کړی نن سبا تپوس نه کوي پیسې ورکول خو ډېر پټه خبره ده ویټي خبر ډېره دعوه کوي چې زموږ کوم فنکاران چې دي هغه د خپلو زور پریوزو هغې سره چې کوم دي موږ مدد هم کوو زوم او هغې سره چې کوم دي ډېر داسې ډېرو حوالو سره ما اورېدلي دي د ویټي خبر دعوه په ځای ده بس هغې سره چې د هغې ښه تعلقاتونه یې د هغې سره کارونه کوي نو بس هغې له وړي موږ ته اوس په نه راغلي دي موږ ته کار هم نه دی کړی ویټي خبر کې موږ ښه ډېر کار کړی دی پي ټي وي کې موږ کار کړی دی پي ټي وي نیشنل کې څومره ټلویزیون پرایویټ پروډکشن دي دې ټول زموږ کارونه کړي او حکومت تپوس نه کوي نو دوی به څه تپوس وکړي زموږ نور زموږ دغه کتونکو له د خپل اړخه یا چې کوم دي داسې یو خبره وي چې هغه زما نه پاتې وي یا چې کوم دي ستاسو په زړه کې داسې خبره وي چې هغه وکړې یا څه پیغام ورکول غواړئ زه یو خبر کول غواړم چې کلچر ډپارټمنټ د ټول 50 کروڑ روپۍ راغلي دي کم از کم چې هغه فنکار یو بیمار شي په کټ پرېوځي پکار چې کلچر ډپارټمنټ راشي په هغه ټیم کې د هغې سره امداد وکړي چې یو سړی مړ شي بیا راشي هغې سره امداد وکړي بیا فایده څه او بل دا چې زه حکومت هم ډېره شکریه ادا کوم یو شي چې دا صحت کارډ یې جوړ کړی دی زه دا وایم چې په دې صحت کارډ کې دغه تبدیلي وکړلی شي کوم فنکار دپاره سپیشل کم شي او دې دپاره چې هغه ځي هسپتال ته هغه ټیم کې ټریټمنټ کوي ځان ته نو هغه علاج هغه ټیم فری وي دوی خو دغه دې کې صحت کارډ دی چې هسپتال کې داخل وي نو بیا به دوی علاج فری کوي نه دې کې دغه تبدیلي پکار ده چې زه اوس بیمار یم او زه د ځان لپاره دوایي نشم راوړلی زه هم هغه د سرکاري چې کوم هلته کې دوی دوایانې ورکوي سټور دی د هغې نه دوایانې ورکوي ایکسرې یا ټیسټونه دا هر څه په هغه ټایم کې دې ته فری کړي زه سپیشل کارډ لکه تاسو وایئ چې فنکار ته چې یو درانه وکتلی شي هغه هسپتال ته ځي هغه چې کوم ځای ته بل ځای ته ورځي بل ادارې ته ورځي پوه شو چې هغه یو خپل کارډ کړي پوه شو چې یاره زه فنکار یم هغه ته په درانه سترګه کتلی شي دا شانتې په بیت المال کې یو کوټه ورته جاري کړلی شي او داسې زکات ډپارټمنټ کې دې نه علاوه چې کوم دی زه دا غواړم چې څنګه د پولیس کالوني ده یا واګډه کالوني ده زموږ صحافیان ډولونه چې دي د دوی دپاره زموږ فنکارانو دپاره یو داسې درې مرمۍ کورونه جوړ کړلی شي هغه زنانه تورسري چې د هغې سره کار روزګار نه وي نو هغه بیا آخري د کرایې دپاره سوچ کوي چې زه به دا کرایي چېرته نه وړم دا خوراک به زه د چېرته نه وړم دې دپاره داسې یو پنسن چې لکه 30-40 روپۍ مقرر شي دوی له ورکوي او دې دپاره دغه شانتې یو سوچ وکړلی شي چې یاره زموږ تورسري آخر د دې انجام رسوي اول زه خپل تاسو ته دا وایم چې زه بیماره شم ما ته په دې حالت کې دا پته ولګېده چې زما دوست څوک دی زما دشمن څوک دی زما تپوس کولو والا څوک دی خیرخوا مې څوک دی زه به اول په خپله ګرځېدم نن زه د بل محتاج یم نن زه بل ته سوال کوم چې ما په ویلچیر اوچت کړه ما بوځه ولې چې بل اسره مې نشته زه به پاسم زه به ځان ته په دې ماته خپې دوایي راوړم مزدوري به کوم نو بیا به زه پاسم یو ما ته چې ته شپږ میاشتې په کټ پرته یې څنګه به پرته یم چې زما د ګټلو څوک نشته دی ما له پیسې
نشته دی دغه حکومت وایي چې زه به دې ته پیسې ورکوم هله به موږ ته راکړي چې موږ مړه شو موږ خاورې شو موږ بل ته لاس ونیسو موږ خو هغه فنکاران یو چې چا ته لاس هم نشو نیولی صحیح ګرانو قدردانو ملګرو د یو فنکار دغه اوښکې چې کوم دي نو هغه یوازې اوښکې نه دي دې سره چې کوم دی د انسان هغه د ژوند ټول نچوړ هغه زندګۍ ټول نچوړ په دغه اوښکو کې راټول شي چې کله انسان داسې یو د بېوسۍ د محتاجۍ ژوند ته چې کوم دی هغه پاتې شي زه په ویلچیر باندې ګرځم که د نورو فنکارانو خبره کوو د نورو هنرمندانو خبره مونږ کوو د اکو دودان دي او چې کوم دی ګاونډي ملکونو کې سره تعلق لري یا د هندوستان خبره کوو چې هلته کې فنکار ته په کم لیول سره هغوی ته پروټوکول میلاویږي هغوی ته څومره درانه کتلي شي د هغوی علاجونه د هغوی چې کوم دی یو ځای ته تګ راتګ چې کوم دی نو هغه او هغه خبره کوو یا د خپل پاکستان پښتونخوا خبره کوو د ځمکې اسمان فرق دی چې په داسې حوالو سره دغه خلک دغه ستونزو ته مخامخ شو خامخا به جاړي به هم ګیله به هم کوي بد ردې به هم وایي دغه خلکو ته کوم خلک چې په دغه اوچتو څوکو باندې ناست دي او دغه هر څه په لاس کې دي او هر څه د مټ لاندې ایښودي دي په خپلو ښه باندې راځي فنکار زیمه فنکار سیده خان ده فنکار چې کوم دی ایاز حسرت ته نور داسې په سوونو زرګونو خلک دي چې زمونږ په سر باندې دغه خلک د دغه خلکو کومې ډکېږي د دغه خلکو لویې لویې تنخواګانې دي او دغه فنډونه دي چې هغوی د خپل پنډۍ لاندې کړي د خپل مټ لاندې کړي دي او په خپله خیر اولي د فنکارانو د هنرمندانو سوچ نشته د هغوی ستونزې څوک نه ویني نو په داسې حال کې به چې څوک جاړي نه نو څه به کوي انشاءالله ګرانو ملګرو تر بل پروګرامه پورې ما واحد یوسف زیله او په سیټ باندې راسره چې کوم دی په کیمرامین ایاز حسرت دی هغه له او سیده خان له راکړي اجازه چېرته چې هم اوسئ ګرانو ملګرو روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ د الله